السلام علیکم. ولکه دا ولې ابو دا خو کالج ته تللی وم ولو را سره پولینګ وکړ. د وړو دا مجال چې ستا سره یې پولینګ وکړو دا خو پرایویټ کالج دی څه سرکاري کالج خو نه دی چې ستا سره پولینګ کېږي. صبر وکړه پرنسپل صاحب ستا دا مجال چې په دغه کالج کې زما د زوی سره پولینګ وشو خیر دی. خیر نه دی نور نه یم خبر خو چې سبا توم راغلی او دقه واړه راغلی. صحیح ده ځان. بچیه ته مه خفه کېږه د دې سره به زه داسې عمل وکړم چې د ټول عمر به یې یاد ساتي. هغه نور واړه څه شوه نور خو راله وتښتېده دا یو مې په موقع باندې ډېر کو. ګان خو به راځي خو یو چرګ به هم نه بغیر د پولینګ نه نه پرېږدو. السلام علیکم. سبزي ستاسو د چا سربېره دی؟ د څه پیرډو ما په بورډ کې دریم پوزیشن اخیستی دی د دې نه مخکې خو ما ټیلري کوله هسې مې د سبق سره شوق پیدا شو سکول کې مې داخله واخیسته. چې بیا چرګې پولینګ به کړي. پولینګ وم د څه پولینګ وم د میلې نه غونټاډه اوسپنې په جب کې کېدم. دې کرنچۍ ته وګورئ په دې مصیره م چرګ خو را روان دی هلکه چرګه دې خوا راشه. ما ته وې درالومه ولې سم وې هغه ویله سم ووې چرګ دی چرګو د چشمې الټه کا جی ورګه کومه ډېر خواني وکړو چشمې خو دې الټه کړې راشه یو سلوټ خو راته وکړه که نه. سلوټو ولې نه یاره چرګ یم چرګو ډېر خوانې وکړو ورشه اجنۍ نه نمبر راواله. پولینګ هم را سره وکړو چشمې مې درته الټه کړې سلوټ مې درته وکړو خو په دې کاتو کې دې نه یم د جنۍ نه نمبر نشم راغیستی. هغه وایي د جنۍ نه نمبر نشم راغیستی. تو څه وې چې جنۍ نه نمبر نشم راغیستی؟ ګمیز هسه او به نه مسره وکړه بلین ولا وشلوه زړه مګه وکړه هغوی ګزاره یې مه کوه پولینګ به کوې سرخي راواله ته ستا په ځای خو الله جنۍ پیدا کوي چا کور خو پې آباد شوی و که نه. ستا په ځای خو الله جنۍ پیدا کوي چا کور خو پې آباد شوی. ګایز ویډیو مو کتلي او ستاسو به ډېره خوښه شوي فرست ایئر والا را روان دي نو د هغو سره کس تن پولینګ مه کوئ
پولینګ یو ښه شی نه دی. پولینګ څه مطلب دی؟ بېوقوفتي. نو داسې خلک پکې چې هغه خپل سوسایټو کې د دې پولینګ د وجې نه او ډېرې غټې غټې مسالې پکې راځي. نو مهرباني چې پولینګ مه کوئ. کالجونو دپاره دا میسج دی چې پولینګ دې په کالجونو کې بند شي او یا چې څوک پولینګ کوي نو هغو له دې سزا ورکړي ځکه چې پولینګ یو ښه شی نه دی. نو دا یو اصلاحي ویډیو وه، مخې ته د سره شیر کړئ. چا چې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی چینل د سره سبسکرایب کړئ. په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو. والسلام.